ما د سورۃ النور یو آیت تلاوت کو دا د موقع او د محل او د حالات مناسب الله موږ ته بده کې یو ادب بیان کړی دی یو اخلاقی تعلیم را کړی دی الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ان الذين بشك اغسان يحبون چې دی من ساتي دی خوخي ان تشيع الفاحشه دا چې خورشي به حیاي فی الذين فاغسانو کې امنو چې ایمان وروړي دي لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دیو دا پر عذاب دردناک دے فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و پا آخرت کی واللہ یعلم اللہ پوئیگی وانتم لا تعلمون و تاسی نپوئیگی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشتو اللہ وی بے شک اغا خلق یحبون چی اغی دا خبر خوخی دی خبر سر من ساتی ان تشیع الفاحشتو چی خورشی بی حیائی فی الذین آمنو پا اغا کسانو کی دا اغا خلقو پا معاشرہ کی چی ایمان روڑے دا مومنانو معاشرہ خراب کی بی حیائی خورا کی فحشا خورا کی نو اللہ وی دا دی خلقو دا بارا پا دنیا و پا آخرت کے دردناک عذاب دے دردناک عذاب په دې آیت کې الله موږ ته اخلاقی تعلیم را کړی دی او هغه اخلاقی تعلیم دا دی چې دا آیت د سورۃ النور آیت دی 19 او د سورۃ النور په اړه کې تاسو ته علم دی چې په دې کې هغه مشهور واقعا الله ذکر کړی دا چې هغه ته واقعا د افک وایي واقعا د افک هغه واقعا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو غزا ته تلو او واپسی کی عائشہ رضی اللہ عنہا اغوی ز چون کې د دې وجود نه ډېر زیات سپک او کمزوري ومه ځکه په هغه وخت کې د سي مالی فراخي کم او نو زمون خوراکونه د ډېر خنو نو چې انسان خو خوراک کوي نو وجود غټيږي او درنيږي او چې خوراک کم نو به وجودم کمزوري نو زه په دې کې جاوه کې ومه نو صحابه کرام خو بچی زما کی جواب پورته کول نو خامخه په دوه کسه به نه پورته کول سره 15 کسان باندې به پورته کول نو دي صحابه دا کی جواب کوزه کړي وا او زه د یو طرف ته تلیو مده قضای حاجت ته پاره ال ته چلاړ منو پراتلو کې زله لیټ شو مده که چلته امیل وغیرہ نو ورکشو نزبغه عمل پس ګرځیدم را باندې نا وخت شو چرالم نو صحابه دا کی جواب ورته کړی دا او دا خیال لې چې بس عائشه رضی الله عنها پکې دنو ځکه چې زما وزن دومره نو دیو دا خیالو چې دا وزن په دې بل باندې ډیر دی او د بل دا خیالو چې دا کی جواب دی بل طرف ته کبګا دا وزن په ما ډیر نشته په دې بل ډیر دی نو کی جواب ورته کړی او بوخ باندې خیر هیڅ تلی چې زراله منو بس قافله تلی و ډیر زیات خپه شو بس ال تکې ناستمو لوپټه کې مصادر کې میزان پټ کو پدې منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی اگر هغه او جزې څنګه ولید منول ان لله و انا الیه راجعون خپشه چې ګوره المؤمنین پاتې شوی دا روایتو کې دا دي چې یا خدای نبی اسلام روستو پرېخه او چې چانه څه شی پاتې شوی نو تی راوړه او باندې روایتو کې دا دي چې د خوب ډیر زیات درونو چې د مشنه پر پاسېدو کې به بیا لګ سستو ځین انسان لګ خوب زوروري درونی نو د لګ لیټر پاسېدل نو شراغ المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ولید له نور اسمونوي خپل او خیرا واستو او استمخو او هغه په اوخ باندې کینو ول اوخې د پړې دونی اور ورش چې مخ کلار نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په ځای کې پړاو چولې دي او په دې سفر کې بدقسمتی دا و چې منافقان هم پکې تلو عبد الله ابن ابي چې کوم د منافقانو مشهور ظالم هم پکې تلو نو چې هغه څنګه المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا غبل صحابي سره ولید لګنا باس ولدا ست پاتې شو معاذ الله د پیغمبر په خزه بدنامه ولګول
او دا غینه ډیره د ماحول خراب شو د الله پیغمبر ډیر زیات خفه شو او بیا وروسته د عائشه رضی الله عنها په صفای کې الله د ټول صورت نازل کړ سورۃ النور چې دا ګور ډیره پاکه خزه ده او دا هغه بیبی د پیغمبر په بیانو کې چې الله د اسمانونو صفای را لګلې د چې ګور دا پاکه خزه ده عفیفه ده پاک لمنه ده د ټول امت عفت یو طرف ته او د عائشه عفت او پاک لمنی بل طرف ته دا څه خزه ده او چې چا بدنامي لګول وي هغه ته سزا ملاو شو نو بدی آیت کې الله مؤمنانو ته دا ادب ذکر کوي چې ګوره کلم د مسلمانانو په معاشره کې دسی عبث خبره وشي بے تحقیق خبره وشي او په چا باندې کې بدنامه لګیدلی نو تاسو بس موبایل زور مور کوي چې بس دنیا خبره وي پرده پر واچوي ځکه د دې خبرې په اړه کې منافقان کوشش کوي د مسلمانانو معاشره خراب کړي بے حیايي خوره کړي د غلطو خبرو پرچار وکړي د مسلمانانو غوګونو ته غلطي خبري ورورسيږي په یو پاکه خزه باندې بدنامه ولګي نو که تاسو دې حصہ جوړېږئ کنه الله بدر دردناک عذاب درکې ګوره په دې معاملاتو کې به پرده په مسلمان باندې راچوي خو دې په ځمن کې به علما نورم ډېری خبرې کړې دي چې په معاشره کې د بے حیايي د خورولو کم کم صورتونه دي نو په هر زمانه کې جدا جدا شکلونه دي د بے حیايي نو د بے حیايي د خورولو یو شکل دا دی چې انسان بدکاری کوي زنا کوي او د بدکاری نه ځان نه ساتي په بدکاری کې اخته دی دا په معاشره کې بے حیايي خورول دي د دې انسان د لپاره په نوري سزاګانې دي خو الله وی دا په هغه خلکو کې دی چې د مسلمانانو په معاشره کې بے حیايي خوري پاک لمن نه دی بے حیا دی بے شرم دی بدکاریانه کوي یو مشهور خبره ده چې دا زنا چې ده کنه او بدکاری دا ګوره قرض دی قرض که یو سړی د بدکاری نه ځان نه ساتي دا به الله د کور نه وباسي نو ځین ته سوال راځي چې یو سړی په خپل بدکار دی او ښځه پاکه ښځه ده نو ښځې له الله دې ګناه سزا ولې ورکوي نو علماء لیکلي دي محدثینو چې اصل کې په دې کې د مسلمان غیرت الله را پارولی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده د الله پیغمبر فرمایي وی عفوا تعف نساؤکم په خپل پاک لمن شي تاسو ښځې هم پاک لمني په خپل پاک لمن شه نو تاسو د کور زنانه هم پاک لمني او که ته په خپل باندې پاک لمن نه او د کور د زنانو نه پاک لمني غواړي دا ټټو دی بسوري وتاړه یو کسراغ پیغمبر علیہ السلام ته د الله پیغمبر ز مسلمانې خو به ما کې و بیماری دا وغه بیماری دا ده چې انا لا اصبر علی النساء زه د خزو نظر نشم صبر کولای خزې مډېری خوخې دي نو مطلب دا و چې مال د بدکاری اجازه راک نو صحابو له په خبره ډېره سخت غوسه وراله نبی رسول الله صحابو ته ویل دنه قلارش د نه پوي د پوي د خبره به ولي کوله مسلمان د نوې مسلمانی د مجلس کې کېنه او بیا لک سات پس د الله پیغمبر ته پوښ وکړو ولته په دې باندې خوشاليږي چې ستاسو د مور سره څوک بدکاری وکي او نه ولته په دې خوشاليږي چې ستاسو د لور سره څوک بدکاری وکي ولنه په دې خوشاليږي چې د خځې سره څوک بدکاری وکي ولنه ولدا ته چې چا سره بدکاری کې دا به چا موري یا به چا خځې یا به چا لوري یا به چا تروري یعنی دا به خامخا د چا څوک رشتہ دار نو چې ته دا نه برداشت کې نو بل مسلمان به څنګه برداشت کی سړی پوښ نبی صلی الله علیه وسلم ډېر حکیم انسانو هغه په ډېر خولي انداز باندې د انسان اصلاح کوله دغه مزاج ته به قتل او اقشان طریقه باندې ول اصلاح کوله زمونږ بشان نو چې په سپېړو تر واړو نو د مسلمان الله د اصلاح وکړه کنه چې صحابه وي د مدینه په کوڅو کې روانو
نو خکته به کا تخکته اکثر بچاله په ډغره ورغه پورته به نه قتل چې اسنه پردي خزم نظر ولېږي د سي پاک لمن انسان دی الله تعالی جوړ نو ګورا د الله پیغمبر فرمایي چې ته د خپل خزي سره معاذ الله دا کار نه برداشت کړي چا نو ته د بل سره ولې دا ګناه کې ته په دې خو لږ سوچ وکړه کنه اسستا غیرت بچوي کله کور د زنانو سره دا کار څوک وکړي نو ستا غیرت بچوي د قشان د بل غیرت بچوي دې ته هم لږ سوچ وکړه نو مسلمان کدا غواړي چې زما د کور زنانه پاک لمنې پاتې شي عفیف پاکي شي او څوک ته بد نظر باندې ونه ګوري نو د نظر حفاظت ته کوا پردو خوش د بلاره کې بد نظر مګو او کې انسان دا کوي چې نه زب خیر دې بدکاریان کوما او د کور زنانه به محفوظي نو دا غلطه خبره ده ته چې د بل غیرت چیلنج کې نو بل به مستا غیرت چیلنج کوي بیا علماء لیکلي دي چې د فحشا او د بے حیاي خورول یو د دي چې انسان په خپل باندې بدکاری شروع کی د معاشره کې فحشا خورول دي د بے حیاي خورول دي او په دې باندې الله ډیر زیات خپکیږي ګوره تاسو اندازه ولګوي الله په دې بنده څومره مهربان دی د سیرت په درس کې واقعات رشوا چې د حنین غنیمتونو چې کله رال کنه یو زنانه و دغه خپل بچي ورک شوی او دغه کې بچو نو دې زنانه د سینونو پیرا وتل جامې لم دی وی ځکه بچی ته ډېر وخت جدا شوی او بچی له پې نه ور کړی او په دې خپل بچی پسې او تر ګرځیدله چې کله هغه ماشوم اومند نو په دې سینه پسې راونی وداسي او په دې تندې باندې خپل کو وی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې تاسو څه خیال لرئ دا خزه به خپل بچی ورته ورځي صحابه ول الله پیغمبر څنګه به ورځي اخو به لیونه اس بل نه ګرځیدل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ول الله ارحم بعباده من هذه بولدها دا خزه چې به خپل بچی څومره مهربان دانو الله د دین زیات په خپل بنده مهربان دی چې دا خزه د خپل بچی ورته نه ورځي نو الله د خپل بندم ګوري د په ال آسان ورته نه ورځي الله ډیر مهربان دی خو بیا هم چې څوک بدکاری وکړي نو اسلام سوی الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده بدکار سړی او بدکار خزا فاجلدوا كل واحد منهما کوړی ورکي په درو باندې اوهي هر یو د دې دوانو نسل دري ووي سل کوړی دا که غیر شادي شوده دي او کو شادي شوده دي نو الله وي پکانو ولي ਸੰسارې کوي په دې طریقې امړه کوي په دې الله دومره خپکی چې په دې بنده دومره مهربان دی خو بیا هم وي کده شادي شوده دي او د بدکاری وکړه نو پکانو ولي او ਸੰسارې کوي امړه کوي تاسو اندازه ولګوئ نو په دې الله څومره خپکی به دې کا خدا نو موږ ته ګناه نه ښکاري معاشره د شي خراب ده کنه تاسو پاک خلک یې ماشاءالله ذکر مې خبرې بل شان لګي که تاسو د بازارونو د حالاتونو خبر شوي کنه توبې به وباسي د خدای بندگانو د شي بد حال روان دي که تاسو زموږ د تعلیمي ادارونو خبر شوي خپکیږي ما د حقایق دي ته وایي نو تاسو به وځاړئ خوب بدل در نشي د شي حال روان دي دا نو څوک ګناه نه غني چې دا غني ګناه ده د پردوی خزي سره ازادي د پردوی خزي سره په تنهایی کې ناس تپاستا د پردو خو سره غپې شپې بدکاریان د دسي عام دي والله که څوک ګناه غني او په دې باندې الله ګور ډیر زیات خپکی تاسو دې سزا نه اندازه ولګوي چې الله په دې څومره خپکی چې دومره په مهربان دی چې په الله آسان ورته نه غورځي خو ګدا ګناه وکړو الله وي په کانو ولې مړې کوي په ټوپک نه په تور دې سر مو په کانو ولا چې دې ودر دیږي ځکه د دې ګناه نه د ټول وجود خوند غسته دی لذت ته غسته دا ټول وجود په کانو باندې ولا چې دې په دې طریقه باندې مړ شي نو یو فاحشه دا د فاحشه خورول دادي چې په معاشره کې یو مسلمان د بدکارۍ نه ځان ونه ساتي او په بدکارۍ کې اخته شي د فاحشه خورول دي
الله وې د انسان ته دردناک عذاب ورکول کیږي په دنیا کې او په آخرت کې. دنیا کې خو سزا ده چې په کانو به ولي که شادي شوده نه ده نو سل کوړې به وای او په آخرت کې الله وې دردناک عذاب ما در لپاره تیار کړی دی. دویم صورت د بدکارو د لپاره اډې جوړول، د بدکارۍ د لپاره اډې جوړول. وټل نه جوړ کړی دی او د دې کارونو اجازه ته پکې ورک دا ته د بدکارۍ اډه جوړ کړی دا ته په معاشره کې فحشا او بے حیايي خوره الله وی درناک عذاب ته تیار شه په دنیا او په آخرت کې. اسپیټال نه جوړ کړی دی خو فحشا او بے حیايي پکې کیږي نو دا اسپیټال نه دی دا د بے حیايي اډه ته جوړ کړی دا. الله وی درناک عذاب ته میزان تیار کړه په دنیا او په آخرت کې. تعلیمی اداره دی جوړ کړی دا خو فحشا او بے حیايي پکې کیږي او تا ته خپته د غبزان دی غوګونه راچولې دي ځان دی غلې کړي دي نو کو د دې فحشا مخنیوي دی ونکو نو تا د بے حیايي اډه جوړ کړی دا الله وی درناک عذاب ته ځان تیار کړه په دنیا او په آخرت کې. او د هغه خلکو بلا سوي چې هغه کورونه نیولې دي معاذ الله او ثم معاذ الله الله دې موږ د شي کارونو وساتي او د شي خلکو سور نه دي الله موږ وساتي چې کورونه جوړ کړی دي او باقاعده دلالي کوي معاذ الله فحشا خوري بے حیايي خوري د دې خلکو به څه حالي دا به الله سب قیامت پر ورځ باندې په کم مخ باندې مخامخ کی. نو دویمه دا ده چې د بے حیايي اډې دي جوړې کړې دي تا ته خفته ده چې زما په دې اداره کې زما په دې ځای کې فحشا روانه ده بے حیايي روانه ده بدکاریان روانه دي او مخنیوي نه کې الله وی دردناک عذاب ته میزان تیار کا. ته د مسلمانانو په معاشره کې د فحشا او د بے حیايي د خورولو کوشش کې. دریم علماء لیکلي دي وی بالقذف په مسلمان خزبانی په پاکلمن خزبانی بدنام لګول پاغي باندې تورونه لګول چې پاکه خزه ده او ته لګي پاغي باندې بدنام لګي په لار باندې یو خزه روانه ده او دو کسان لګي دي مړه دا خود څه ده سیده ارګه ته څه پته راځي دا څه ده سیده د دې خبرې جواب الله د قیامت پر ورځ ورکه. او نبی صلی الله علیه وسلم احادیث هم داوي او قران هم داوي چې والذین يرمون المحصنات اغه خلق چې دا په پاک لمنو خو زمانه بدنام لګي تور په لګي او به بدی باندې سلور گواهان پیش نکړه د خپل دعوی په سلور گواهانو ثابت نکړه الله وی اتیا کوړی وای اتیا کوړی سزا ول ورکي. دا څه غب دی چې په مسلمان خزه باندې بدنام لګي په یو پاک لمنه خزه باندې به تور لګي او ته بچکیږي ولې دا څه غب دی سر. نو که اسلامی حکومت دا سړی برانی شي او دته به وای چې د خپل دعوت په سلورو ګواهانو ثابت کا که ثابت دي نکړو نو الټه به وال خوري ډبېږي با او بیا به د گواهیم نه قبليږي. د مسلمان خز عزت دا ګور ډیر زیات محترم دی. مسلمان خزل الله ډیر لوی مقام ور کړی دی ډیر لوی عزت ور کړی دی ډیر لوی مرتبه ور کړی دا او ته په دوسلور خبرو باندې دغه عزت تار کې شرمې غریبه بی عزتی کې او بدنامي په لګي او الله بدن ته پوس نه کوي کسو کې نه کوي نو الله خو ته پوس کولای شي. نو ورې دي خبرو نه ځان ساتل پکار دي. اکثر په دې سیاسي پټو کې د لانجې ډېری زیاتې دي. خزو د خزو په سیاست کې څه کار دی خدا ځان له لانجه ده پکور کې ولې نه کېږي چې خزه سیاست کوي. وزمون په دې پټو کې خو سیاسي پټو کې خو خزه مشته کړ مرد کې شانه بشانه چرته سړی او چرته خزه مړه دا الله نه دی برابر کړي. وس خزه د سړی سره ځان برابرې نو ځان بر پاسې دونه وبای ته سړی ته نشور رسیدل. سړی داغه وجودا ساخ الله جوړ کړی دی داغه وجود ستانه جدا دی داغه ذمہواری جدا دي داغه ترجیحات جدا دي استاغه جدا دي د څنګه سړی سره ځان برابرې. نو چې کوم خزه دا کوشش کړي دی کنه په شرمونو شرمېدلې دا غواره خزه له بکاري سړی سره ځان سم نه کی د خزه خپل ذمہواری دي د سړی خپل د خزه نه کو اسلام بوجونه کم کړی دي کار یو د آسان کړی دی
او خزه ځان لیونه کی چې نه مرد کې شانه بشانه زب سیاست هم کوم او زب کاروبار هم کوم او زب سړی سره په دکان کې او په دفتر کې هم ناشته مونږ بس بیا کې نه نو د خره نظر بم د تسوک نه کوي بیا نو په دې سیاسي پارټي کې چرته یو خزه ده نو بلې پارټي والا پسې لګي وي دا خود څه دسه ده نو لکه تا لیدلې ده ولې دروغ وې مسلمان ده ولې به مسلمان بدګمان کې دې بدګمانیانو ګوره موږ تباہ برباد دا ډېر خطرناک کار دی دا بدګماني الله وی ان بعض ظن اسم ګوره بعضی ګمان دا ګناه بدګماني حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ظن المؤمنین خیرا په مسلمانانو باندې به ښه ګمان کوي غلط ګمان به مسلمانانو باندې نه کوي تر سوچ تا په خپل سترګو غنه دی لیدلې کنه په مسلمان باندې بد ګمان نه کوي ګوره نو په مسلمان خزه باندې بدنام لګول پاغي باندې تور لګول دا په معاشره کې فحشا خورول دي دا به حیاي خورول دي او الله وي سوق چې فحشا او به حیاي خوري نو لهم عذاب الیم فی الدنيا والاخره دې د پر په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب دی سلورم فحش تصویران جوړول بربند تصویران جوړول فحش تصویران جوړول او دغه ساين بوډونه لګول زی په زی باندې دا د کریمو اشتهار دی دا د صابون اشتهار دی دا د پاوډرو اشتهار دی او دا د سرخی او د بل څه اشتهار دی نو دغه د پاره ساين بورډ لګولې دی او باغی باندې د خزي تصویر ورکړی دی چې ویختي ښکاری مخ ښکاری مری ښکاری بربند دا مطلب نو دا قسمه تصویران لګول په معاشره کې او په دې معاشره ګند کول په دې چوکونو او دکانونو ګند کول ګوره دا څومره دا دوه جرمونه دي یو دا چې دا تصویر ولګاو د رحمت پرشته ستا په وجه بند شوي نبی صلی الله علیه وسلم وی هغه ځای ته د رحمت ملائک ناراضي په کوم ځای کې تصویران لګیدل او دویم دا چې تا فحش تصویر لګولې ده د پردې خزي تصویر دی لګولې دا خزه د دې لپاره د چې موږ په مشهورتیا او اډورټایزمنت کو د دې لپاره دا کله ټي وي کې اشتهار ګوري نو په خزبانی به کوي کبلار کې ساين بوډونو د ګوري نو په خزبه اشتهار کوي دا خزه دومره پرې وتا خزه له الله د یو ملغلری مقام او حیثیت ورکړی دی دا خو یو هیره ده دا په پټه ساتي او دا ظالمان وای د خزي حق دا دی چې ګړې کا خلکو ته وګړوا د خزي حق دا دی چې بے ستر او بے حجاب کا د خزي حق دا دی چې ته دا د ایڈورټایزمنت یو ذریعہ جوړه کا دا څه حق دی د خزي بے عزتی ده نو کوم کبنو والا کم دکانداران چې دا قسم اشتهارات لګي په چوکونو په دکانونو یا دا اوس دغه ولا د ټاونونو ولا نه دي کو خدای دی پوي کی دی ټاونونو ولم د ملکونو لړلې په تصویرانو باندې دا سیاسي پارټو والا د خپل پارټو کې دا کمی خزي د خزو تصویران زی په زی باندې لګي دا ډېر سپک کار دی ور دا تاسو په معاشره کې بے حیاي خوروي بے حیاي خوروي فحشا خوروي او الله وي سوق چې فحشا او بے حیاي خورين لهم عذاب الیم فی الدنيا والاخره الله بل په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب ورکړي نو کو بیا الله راګیر کړي نو بیا چې غمو وا بیا د ټینګ شه او بل د دې او بل صورت هم ده او هغه بل صورت دا ده چې موږ سره کوز دار چا سره غټ موبایل و سره د ټچ او ځان له فیسبوک آی ډی جوړه کړې ده نو چې مخې له فحش ویډیو راځي بس دې شیر کړئ د غانو بجانو د ګډاګانو او مړه پښتانه خو په شرمونو سم شرمېدلې دي ټیک ټاک او فیسبوکونو خو پښتانه په شرمونو شرمول دا یو د ایمان نه اخلاص یو ملګری چې ته پروژه کې ټیک ټاک بچرته ټیک ټاک به کولاو کړو موبایل کې نو کتو به نو ماته ټلیفون کو وای چې مفتی صاحب مالا ولدا ټیک ټاک خو ټیک ټاک سره د روزي نه خلاصای مال ولی ولکسات د می کولاو کو ماته ولدا خالص کو پر دی خالص او د سې ځوانان شته دي چې ټول ورځ پروژه کې ټیک ټاک ګوري توبه به وباسي نو په ټیک ټاک کې صدایا شي ته په ټیک ټاک کې څه د مولانو تقریرونه اوري خو د مرداري پکې ګوري کنه
نو دې ټیک ټاک او دې فیسبوکونو پښتانه د ایاو د ایمان نخلاص په شرمونه و شرمول او دا ځوانانو ته لګیدلې دي دړ لګیا دي شیر کوي نو لدی ته پوس بدن الله نه کوي چې ته دې بربند او بے ستر او بے حجاب خزي تصویر شیر کې داغي ویډیو شیر کې او نور خلکو ته رسې نو دا د فحشا خورول نه دي نور څه شي دي دا د بے حیاي خورول نه دي نور څه شي دي دا ګوتی نه دي اغا یو شاعر شعر ویل دی فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه دا ګوتی په دسه کې مصروف وساته کنه چې په قیامت کې ته ویني نو چې خوشاله شي په دا کاتی چې دي کنه دا ورسې په قیامت کې روزي ګوره د مرګ او جون خو څه پته نه لګي او مړه دا بسمره د بهایي خبرې چې ته دنیا نه لاړ شي او ستا ایډي خلک ګوري او په کې تا دا غانې شیر کړی دي او دا بربند خو ته تصویران دې پکې شیر کړی دي او خلک یې ګوري او تاته د ثوابونه ملاويږي بیا دا غستا په عملنامه کې ولي کړي ځان دې برباد کو لہذا زما درخواست ده چې خپل آیډي ټوله چیک کا کله چې تصویر دې پکې شیر کړی دی چې هغه د پردی خزي تصویر دی فحش ویډیو دا بالکل ډیلیټ کړه وس نه غوړې د مر نه مخکې الله ته توبه ایستل پکار دي او مړې وس خو ماشاءالله زمونږ د پولیس نه دي د کې پی کې د پولیس یو زبردست کاروایی شروع کړې ده کنه د ټیک ټاکرانې ریسر کړی د ډمان او د پلیت یا معاشره شرمولې و دا کار ډېر مخکې پکاو دا ډېر مخکې پکارو خو زه بهرحال در آیت او درست آیت خبره ته لګ لیټ شو تاخير بګه وشو خو زبردست فیصله وکړه او زه جمعه پولیس یو کار کوي کنه پولیس یو کار کوي نو چا پلار بوته مخې تر گاوډ جوړ شي دلته خبردار کار کولې شي خو چې نه کوي نو موږ څه د دین دا معلومه شو چې کدا پولیس را پاسې د پولیسو د محکمه را پاسې د په دې معاشره کې د آیس پروشانو خلاف کاروایی شروع کړه نو په یو میاشت کې به د ټولو معاشره پاکه کړي چې نوجوان ته آیس نه ملاويږي نو په خپل بد آیس نه واوړي چې هغه ته چرس نه ملاويږي په خپل بد چرس نه واوړي او کو دغه سي د دې اجرتيانو خلاف یو کریک ډاون وکړو دا اجرتيان باندې شروع وکړه او ته ټول معلوم دي وتا نو تاسو څه خلل دا ختم نکي معاشره به سم د منی نو الله دې دې په دې کاروایانو په دې چاپو کې نورم خیر او برکت واچي چې دا مرداران راونی شي او دا ملک ته پاکي خې توبې به وستلې دا کوم ډم او پلیتی چې وینو په دې باندې د لوپټې په سر کړی دا توبې وباسي وینده کې موږ دا قسمه حرکت نه کوو او دا کوم ډمان چې دا په پولو بغړېدل کنه هغه هم غونډانی ولې دی خې توبه کار کړی دي خو چې د قشانه د خپل کاروایان پری نه دي نو ان شاء الله چې د ټول علما او د ټول نیکان او د ټول مسلمانان نارینه زنانه په شاته ولر دي په دې پولیسو په دعاګانې او تکي سار او ماخام چې الله تاسو له اجر درکې په دې جون کې دا سړی توپ کار وکړه چې دا ټیک ټاکرانو مردارانو مریسات او د عمل کب ته پاک خو یو مصیبت دا چې کوم په بار ملکونو کې دي کنه او التناس دی د اغاز نه دا رضالتونه کوي دا خلکم په نظر کې ساتل پکار دي چې دا د پاکستان دراشي کنه او دل دیونی چې خي چي تر دیتا وکي چې تاسو ورته د پښتانه به شرم پښتانه د به حیا خلک تاسو څومره به حیا ودي روپو د خلک له ونه کړه بس تباہ برباد کړو شرمونه او شرمول نو ګور دام د به حیاي خورول دي چې ته یو بربند تصویر په فیسبوک باندې شیر کی یو بربند ویډیو شیر کی هغه کې به حیاي پکې دا به ستري پکې دا به حجابي پکې دا د دې هم الله له جواب ورکړي بیا او شپږم نمبر علماء لیکلي دي چې حکومت ذمہواری دا ده چې د حدود قائمه غوړي چا بدکاری وکړه سزا بول ورکړي نو چې یو کس بدکاری وکړه هغه ته سزا ملاو شو د زورګونو خلکو په مخکې به څوک بدکاری وکړي یو کس په پردي خزمانه بدنام ولګول هغه د زورګونو خلکو په مخکې اتیا کوړي واله شنده او بل چا باندې بدنام ولګي یو کس دغه شانتا فحش ویډیوګانی وکړي او فیسبوک له دغه ورکړي ټیک ټاک لا او هغه پولیس ونی او سمي غوبلې په وکړي مې بسوک دا کار وږي نه نو ګره دا سزاګانی الله د دې د پار را لګلې دي چې معاشره سمشي مسلمانان په پرمن معاشره کې ژوندۍ تیر کی دا حدود چې الله را لګلې دي دا سزاګانی را لګلې دا د دې د پار چې نور خلک هم ته عبرت والی او دشت خلک هم سمشي او بیا په دې کې ډېر لوی کردار چې دنو هغه زمونږ د شاعرانو هم دی دا عاشق دړې دل نه دي
دا چې ټول عمر د زنانو زلف یادای او مخونه یادای دا چې د ځوانان واوري کنه ظاهر خبره ده بس سم د ملکی او بچ دا شیرونه واوري بس عاشق دړې ته جوړ شي نو بس بیا به یاره چې خپېما ولی وای بس د سلک سم مسله کې ګر شوی مر شر مې چاته ویلې نشي نو دې شاعرانو تم سوال کو چې د الله نه حیا وکي د الله نه و شرمېږي لک د خپل شاعري الله د دومره خپل صلاحيت درکړې ده د اسلام خدمت په وکي د قران خدمت په وکي د حیا ترجمانی په وکي د بے حیاي په ختمه کوي تاسو دا د شیرونه وای چې هغه سم دم سړی باندې پیران راولي دومره خطرناک شیرونه وایته پردی جنکه یادې د جنکو زلف یادې کله یو اندام یادې او کله بل یادې نو ظاهر خبره ده چې ځوان دا ووري نو هغه باندې بخامخه پیران راځي نو د دې پښتنو شاعرانو په دې کې ډېر لوی کردار دی غوري په دې معاشري په خرابولو کې ټول نه ادم خو شاعرانو په کې الله دې ولای جوړ کې خشاعري کوي نو الله په دې آیت کې فرمایل چې هغه خلق چې هغه په معاشره کې بے حیايي خوري او د بے حیايي په خورولو باندې خوشاليږي الله بوله دردناک عذاب ورکوي په دنیا او په آخرت کې او هغه زنانه هغه په دې کې پوره شریک دي چې هغه د کور نه بے ستر او بے حجاب وځي د کور نه وته غم ل روانه ده خادي ل روانه ده ډاکټر ل روانه ده بازار ته پس کار بسيزي ضرورت دې کور کې څوک نشتا او بورخانه د بسر کړي د خسي روانه ده نو ار سړی او ته ګوري تا غو سړول مقور کله سړی ته وګوري او تاسو ما مخکې درسونو کې ویلي دي چې دا بورخانه ده او پرده د دې ځان له وړل لوی روب داب دی غره کمی زنانه چې بورخه په سر کړي او په لار باندې روانه یې کنه نو دې دومره روب ده چې سړی د جرأت نشي کولای چې خسي ته وګوري غره سړی ته پسند کیږي هر سړی او تلاره پری دي او چې کوم خزه به بورخه روانه پزان پسې بلا بتر مګلی دی او خزه بردست جامع چولی دی او پړق پړق دی او بس بلان روانه ده او لازان باندې اتر بل مګلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان زنانه چې بلا راځي دا به خوشبو نه استعمالي غواړي کله دې زنانه خوشبو په پردي سړی باندې وراله نو دې له د قیامت پر ورځ الله د بدکارۍ سزا په دې باندې ورکړي او دا چې بلار باندې وځي لکه چې خاونې د کور نه وځي کنه او ځان خبره برابر کیو پرفیوم او سپری په ځان باندې ولګي دا دغه شاندل سړی په شان ته وځي او بلار باندې روانه د پردي سړی ته ګوري نو دې معاشري په خرابولو کې لوی کردار د زنانو هم دی غواړي زنانو لم پکار دي چې د الله نه ير وکي د الله نه حیا وکي الله ول عزت ورکړي د خپل عزت د خپل لاس باندې د لاس نور کوي غواړي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الحیاء من الايمان حیا دا ګوري د ایمان نه ده چې بچا کې ایمان پکې ده بده کې به حیاي او چې بچا کې ایمان نشته نو دی به حیاي دی به شرم دی انګريزانو ته وګوره به جامو ګرځي ځکه چې ایمان پکې نشته د الله پیغمبر وایي چې الحیاء من الايمان حیا د ایمان حصہ ده حیا د ایمان په زور باندې کی اول ایمان فی الجنه او ایمان چې ده نو دا جنت ته د تلو سبب ده د دې په وجه بنده جنت ته ځي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبذاء من الجفاء او به حیاي چې دنو دا ګور ډیر لوی زیاته ده او دغه جفا او د زیاتی په وجه باندې به انسان جهنم ته ورته ځي په یو حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الحیاء والایمان قرناء جميعا دا حیا او ایمان د یو بل سره تړلې دي پیوست دي یو بل سره لازم ملزوم دي اذا رفع احدهما رفع الاخر چې کله یو پورته شي د انسان نه بل خود به خود پورته کی وګوره دې حدیثونو مطلب هم دا دی چې مسلمان کې به حیا پکې او مسلمان خزه کې به حیا پکې دا به د پردي خیال ساتي بے پردګي به نه کوي د مسلمان سړی چې په لار باندې رواني نو نظر به اخته د خپل نظر حفاظت بکی پردو خزو ته بنګوري پلارو کې بنکینی بعضی الکان پلارو کې زه په ځناستي او پردو خزو ته ګوري خزه ته پلار نشي دی دا ډېر سپک کار دی ور اکثر د مشران هم ګوري دا غلطي کوي نبی صلی الله علیه وسلم وی پلار کې چې کینی اول مکینا
او کو ضرورت دی خامخا په لار کې کینې نو به د لار حق ادا کوي د لار یو حق ده چې بيخي د لار په منځ کې باندې کې چې ستاسو د وجه خلکو ته تکلیف شي سټ تکینا دویم دا د څوک باندې سلام مچې د سلام جواب ورکوا او دریم دا دی چې ګوره د نظر حفاظت کوا چې بلاره باندې خزه تیریږي نو ګوره پس شاته مو چې ترسو غریب پناشوي نه تا پس چټه لوړه ګوره وتا دا خور سپکار دی اسی کته یو پردیس سره په دې حرکت باندې وې نه چې ستاسو کور زنانو ته ګوري نو پتا به ستیریږي دا وایا دغه شان پردیس زنانه ته مګوره کړ نو په لارو کې ناس ته کول کالجونو مخه ته ودرېدل د جنکو د مدرسو مخه ته ودرېدل د سکولونو مخه ته ودرېدل دا د شریف انسان کار نه دی غوړي مسلمان دغه به عزت پکې دی به د خپل عزت هم خیال ساتي او د بل د عزت خیال بم ساتي د خپل حیا خیال بم ساتي د بل د حیا خیال بم ساتي د خپل خور لور عزت بم کوي او د بل خور لور عزت بم کوي مسلمان دی ته وای غوړي او زمونږ معاشره اخلاقی ته ور دومره پریوته دا چې د دې اصولونو غوړي څوک خبر نه دي ځوان نه خبرې ده دین پکار دا نو مسلمان ځوان سره حیا خون کوي د مسلمان پیغله سره حیا خون کوي په دې قران کې الله د شعیب علیه السلام د نونو صفت کړي ده چې موسی علیه السلام کله مدین ته لاړې او یو دو جنکی ولیدلې چې هغه خپل ساروي منه کول د وبونه نو موسی علیه السلام د تاسو کول تاسو ولې د ساروي منه کوي ولا نسخي حتى يصدر الرعاء یو خدای شپون کې لګیا دی او سړی دی خپل ساروي وبکي نو موږ خو زنانه او موږ دغه خو نه شو ورته مخلوط مجلس خو نه شو جوړولای کنه چې سړی می او موږ می یو جقه جوړای نو دې مخلوط مجلس نه ځان ساتو او دویم دا چې دا سړی دی نو چې کله دای لاړ شي دای زورور دی مټور دی نو چې کله دا ځای وب خالی شي نو موږ ور شو خپل ساروي وبکو موسی علی السلام خو نر پختون دی ته وای ښا موسی علیہ السلام غیرتی سړی و هغه دا خو ډېر به حیا خلق دی په کار دا چې زنانه مخ کې گئی ځکه هغه کمزوري دي نو موسی علیہ السلام ورغه او هغه زنانه ولې ساروي وبکړو ول ځای نو چې لاړې نو پلار ته قصه وکړه پلار ویل ولې بیٹي مرالي تاسو وختي را لې ول د قشان یو خسړې او موږ له ساروي وبکړو او ډېر خسړې ته خو د کور د پر خادم ګوري نو کو خادم نشي نو دا خسړې دی نو پلار یې بسرا ولې غلا یولوري بسرا ولې غلا نو قران دغه صفت کړه ده وای فجاءته احداهما تمشي على استحياء فجاءته نورال یوزنانا په دې دوو کې موسی عليه السلام خواله احداهما یود دې دوانو نا تمشي على استحياء چې روانه و په حیا باندې د علا علماء د استعلاء او د تعلید بار راځي دا سواله چې د حیا نه سورلې جوړ کړي وو د پاسه بناسته دا چې ډک مزلې د حیا نه کو نو بده خزه کې خو بنورم ډېر خصيبتونو بده جنای کی خو الله د حیا صفت کوي ولی ځکه په خزه کې د الله حیا ډېر زیاته خوخي وره چې بجنای کې حیا پکې په خزه کې حیا پکې دا چې په لار باندې روانه د حیا او د عزت نه ډک مزل کوي په پرده کې رواني ګور شریعت وایي چې زنانه په لار زی نشړنګ شړنګ والا جامې بم نه چي ځکه دا د سړو توجه را ګرځي براق او پړق پړق والا جامې بم نه چي ځکه دا د سړو توجه را ګرځي ډیر تیز رنگ والا جامې بم نه چي ځکه دا د سړو توجه را ګرځي چې په لار باندې زی نو مد رنگ والا جامې دی واچي پازیبونه او بنگړي چې دینو د دینه دی چپل چې پخپو کوي نو ګورې داسې ټک ټک والا چپل باندې پخپو کوي چې په خروټ باندې روانه او ټکای خيږي سړو ته وجو ځان تر ګرځي دي ته ویل کېږي د حیا مزه نو چې یو مؤمن خزه بلار باندې زی غو د اصول خیال ساتي دته د حیا مزل وای نو الله د دغه جنې د حیا صفت کړي دی چې فجاءته احداهما تمشي على استحياء د حیا نه ډک مزلې کو را روانه و د موسی عليه السلام خو رااله او ته وی ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت زما پلار دی غواړي تعالی سینام درکې سعي وجدل درکې چې تاسو موږ سره خېګړه کړي نو ګوره د دین نه درس خلاصه ده
چې موږ تاسو په داسې معاشره کې چې بې حیايي ډېره زیاته عامه ده. ګورئ فحشا ډېره زیاته عامه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مال د دوه سيزونو ضمانت راکړي چې دا دوا اندامونه به موږ صحیح استعمالو غلط به نه استعمالو، زه به د جنت ضمانت درکم. یو منظمن لی ما بین الاحیاء، د دې دوه جام په منځ کې چې د غوښې دا کومه ټوکړه ده چې هغې ته جبه ویلی کېږي، دا وړه ټوکړه ده خو ګورئ دا ډېره خطرناک هم ده. علما وی جرمها صغیر و جرمها کبیر، جسامت خو ډیر زیات وړوکی دی لږه شان ټوکړه ده د غوښې، خو جرم یې ګوره ډیر زیات غټ دی. ګوره دروغ دا په ژبه ویلی کېږي او دا کبیره ګناه ده، بغیر توبې الله نه معاف کوي. غیبت دا په ژبه باندې کېږي او دا کبیره ګناه ده، ګورې الله بغیر توبې نه معاف کوي. په چا باندې بدنام او تور لګول دا کبیره ګناه ده او دا هم په ژبه باندې کېږي، بغیر توبې نه الله څومره غټ غټ ګناهونه په دې ژبه باندې کېږي. نو د الله پیغمبر وایي چې چا ماته د ژبې ضمانت راکړه چې زه به د خپله ژبه صحیح استعمالو، دروغ به نه ویم، چغلي به نه کوم، غیبت به نه کوم، په چا به تهمت او بدنامه نه لګوم، کنځلې به نه کوم، سپکې خبرې به نه کوم، دا ژبه چې ده نو دې حفاظت به کوم. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما بین فخذیه، د انسان د دې دوه ورنانو پتونانو په منځ کې چې کومه حصه ده چې هغې ته عورت او شرمګاه وایي، د دې خپل عورت ته حفاظت ضمانت یې راکړه چې د دې به زه حفاظت کومه. د الله پیغمبر وایي اضمن له الجنه، زه له د جنت ضمانت ورکوم چې دی به خامخا جنت ته ځي. خبره خلاص. ګورې کار ګران دی، اسان نه دی. د ژبې حفاظت کول او د خپل عورت حفاظت کول دا اسان کار نه دی، خو چې د الله د عذابونه را مخې ته کړي او د الله د غوسه را مخې ته کړي او دا سزاګانې را مخې ته کړي، نو ګورې بیا ګران نه دی، بیا اسان دی. زموږ په آخرت باندې ایمان کمزوری دی، مونږ مړ یا به یو یا به نه، ځکه چې پلانې خو داسې بدکار دی والله ورته هېڅ هم نه وایي. پلانې ټوله ورځ په پردو ښځو پسې ګرځي هغه ته خو الله هېڅ هم نه وایي. ده پسې الله دا پڼې ورسس کړی دی، پرېږده چې دی لږ نور هم ور ډوب شي په دې ګناهونو کې، پرېږده چې دی لږ نور هم ور ډوب شي، پرېږده چې دا خپل بوج نور هم لږ درون کړي. ده پسې الله پڼې ورسس کړی دی. نو ستا څه خیال دی چې الله ورته څه نه وایي؟ کله کله یو بنده د الله د صبر نه غلطه پیداوالي دی په نورو نورو سر شي. مړه پلانې خو لوی آرامخور دی، هغه ته خو الله هېڅ هم ونه وي، نو خیر دی موږ به مو سره لږ لږ کوو وایي. د دې ته شرط هم مه ګوره چې پلانې ډېر ګناهګار دی او الله ورته څه نه وایي. دې ته ویلی کېږي استدراج. ګورې دا نور هم د ده دپاره تباهي او بربادي ده، دی نور هم غر کېږي ور ډوبېږي، ځکه ده ته الله څه نه وایي، ده پسې پړی ورسس کړی دی چې پرېږده چې دی نور هم وکړي. نو دې نه بدې به چرته هم نه دوکه کېږي. ګورئ د دې فحشا او د بې حیایۍ په معاشره کې خپل ځان بچ ساتل دا ګوره ډېر لوی جهاد دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په داسې وخت کې د شر او د فساد په وخت کې عبادت کول داسې دي که هجرت الیه، لکه یو کس چې زما خواته مدینې ته هجرت کړی. العبادة فی الحرج، د شر او د فساد په دور کې، د فحشا او د بې حیایۍ په دور کې، د ګناهونو د عام کېدو په دور کې د الله عبادت کول، د ګناه نه ځان ساتل دا داسې دي لکه تا چې د مکې نه مدینې ته د پیغمبر علیه السلام خواته هجرت کړی، دومره اجر یې دی. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اصل عمل هغه دی چې ته د شر او د فساد په دور کې وکړي. من احیا سنتا عند فساد امتی، چا چې زما یو سنت او یو طریقه را ژوندی کړه د فساد په دور کې چې خلکو پرېښې او ده را ژوندی کړه، نو فله اجر 100 شهید، الله بوله د 100 شهیدانو عمر اجر ورکوي. ته اندازه ولګو. توبه اله د شرابو چې شراب درته پراته وي او چې بوډا شي خوله کړ شپه بیا توبه توبه د څه کړي. خوان خدا کوي چې ستانه هر طرف د ګناهونو دي تو پکې ځان بچ کی. خوان خدا کوي چې هر طرف ته بدکاریان دي تو پکې ځان بچ کی. خوان خدا کوي چې ټول خلک بد نظریان کوي او ته د خپل نظر حفاظت وکي. خوان خدا کوي چې ټول زنانه بے ستر او بے حجاب دي او زنانه پکې ستر او پرده وکي.
خون خدا کوي او خون دا کوي چې ټول ځوانان په ټیک ټاکو کې او په گیمونو کې اخته دي او ته الله د کلام درس ته ناست د قرآن درس اوري د حدیث درس اوري د الله په عبادت کې د خپل ځواني زار او قربان کړه خون خدا کوي چې په لاسون په مټو کې د زور شتا په سترګو کې د زور شتا په جبه کې د زور شتا په زړه کې د زور شتا هر ګناه کولای شي خو بیا هم د ګناه نه ځان وساته ځواني دی ته وایي مړه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه ځواني لګي وګوره کنه نبی علیہ السلام به د جنگ اعلان وکړو ول جنگ له سوق زی چې کوم به د قد نه لګواړو نو هغه به د ګوتو په سرونو باندې ودرېدل چې زه لږ لوړ ښکارا شم چې مال اجازه راکړي بدر ته چې نبی علیہ السلام ته نو دو صحابه دي ول موږ جنگ له نبی علیہ السلام مل نه تاسو واړی وای هغه یو ته وی د الله پیغمبره ول ما دله په مقابله ور ولا دله په مقابله ور ولا نو دوه یو بل په مقابله باندې ور لغه یو هغه یو رسم لاو ایو له اجازه ورکو بل ته نشیتله نو لکه سات چې تیر شونه پیغمبر علیہ السلام دوی الله پیغمبر وی بیره ولا ځه هغه ته په دې وخت کې ویل تا ته خاصه اجازه ملاو شو مړ ول ځان لتر واچوا چې مال اجازه راکې د ځوانانو مړه زمونږ ځوانان د سار مونته نه پاسي مور او پلار او توازن کوي او مور وي خیر دی لا وړو کې د ځواني خوب دی وي د ځواني خوب دی ولې گزاره وسوکا د سار مونته نه پاسي د زمونږ ځوانان دي د قران درس شروع دی او د ناس د په پوله باندې په موبایل کې ګوتی وي د په کور کې ناس د خپې په بلاړه ولې د پکړ کې پروت دی په موبایل کې ګوتی وي دا غسر د قران د درس لپاره ټیم نشته زمونږ د ځوانان دي د نبی صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام د اتل سکالو په عمر کې د جنگ کمانډر مقرر کړو او څنګه جنگو خبره وای د سي جنگو چې ځان ته سوي غوړي د سي جنگو چې بدی جنگ کې ابو بکر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه علی رضی الله عنه د دیو په شان غټ او پهلوانان خلق پکې دي او نبی علیہ السلام اسامه د جنگ کمانډر مقرر کړو د اتل سکالو په عمر کې د اتل سکالو په عمر کې زمونږ لکان ټکه مون نه کوي دا اکثر د لکان نشي زمونږ د لکان ډیپریشن شکار دي پلار را په مخ کړي مور را په مخ کړي وي دا زوی دی وي بس ځان څخه خبرې کوي وي په تیار کې ریږي زه تاسو کوم چې مونږ کې ویری چې کله یو کوم کله دوه کوم دا زمونږ د ځوانانو حال دی سوال د کوم ځوانانو خوندا کوي د خپل ځواني د الله د دین نظر او قربان کوي خوندا کوي چې عباسیاتو کې د تیر کړه په فضولیاتو کې د تیر کړه نو څه بکې نو اخر خو الله لورځي کړه چرته بسي پښتانه و چې زینو بازول برازي چې زی د الله مخ ته بودريږي قسم دې کوي او طرف ته و تخته نشیت له چرته زی بل زین نشتا زو د الله مخ ته بودريږي خامخا به یو ځل ودريږي وره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی ما من احد الا سيكلمه ربه پتا شو کې به هر یو تن سره الله د قیامت پر ورځ براه راست خبرې کوي براه راست ترجمان به منځ کې نه ګوره الله به براه راست د هر یو بندنه ته پوښتنه کوي د هر یو بندنه په دې سوچو کې به دې منظر چې دا بچا حالي زه بچ کومل د الله سره مخامخ کېدل ولمن خاف مقام ربه جنتان الله وي څوک چې د الله مخ ته د ودرېدون ويري د ورځې لپاره تیارې وکړو زبور جنتونه ورکم موږ د ورځې لپاره سوچ نه دی کړی نبی صلی الله علیه وسلم وي اغه ځوان چې خپل ځواني د الله په عبادت کې تیر کړه الله به د قیامت په سخت ګرمۍ کې د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکړي اغه پیغله چې خپل پیغلتوب د الله په عبادت او په حیا او په عفت کې تیر کو دغه ګرم ورځ باندې ول الله د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکړي د سي ګرمي ده کنه چې ساينسدانان وي دا د انور نه دي وای دا 9 کروڑ 13 لک میل اوس د زمکه نه لري دي 9 کروڑ 13 لک میل لري دي د زمکه نه او د قیامت پر ورځ باندې بداد یو میل په مقدار باندې رانیږي شوی په دې ګرمۍ کې نور ته مونږ ټینګې دي قیامت کې بس کو په دغه ورځ باندې لک سوچ پکار دی د فحشا نه ځان وساتو
د بے حیايۍ نه ځان وساتو، د بے سترۍ نه ځان وساتو، د موبایل استعمال په صحیح طریقه باندې وکړو، ښه څیز پې شیر کا، د ښه څیزونو پرچار په معاشره کې وکړه، د حیا کلچر عام کو، د بے حیايۍ دا کلچر دا به ختمو که خیر انشاءالله. صحیح ده که نه انشاءالله؟ په خپله به هم د بے حیايۍ نه ځان ساتو او د بے حیايۍ مخنیوی به هم کوو به داسې انشاءالله. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. الله مونږ چې څه ویو څه مو واورېد، الله په دې د عمل کولو توفیق راکړه. الله زمونږ دا ناسته قبوله کړه. الله څومره مسلمانان ځوانان مشران چې په دې درس کې شریک شو، الله د ټولو جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کړه. الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ مونږ ټولو ته را نصیب کړه. الله مونږ د بې حیايۍ نه وساته، الله مونږ د فحشا نه وساته، الله مونږ ټولو ته د حیا د عزت او د عفت ژوند را نصیب کړه. الله رب العالمین هر څه ستا په توفیق سره کیږي. الله که د ګناه نه بچ کېدل دي ستا په توفیق دي. الله مونږ د ګناهونو نه بچ کا. الله که نیکی کول دي نو هم ستا په توفیق دي. الله مونږ ته د نیکو توفیق راکا. الله مونږ خپل خالص او مخلص بندگان جوړ کا. الله مونږ خپل نیکان بندگان جوړ کا. الله مونږ په خپل بندګۍ کې ولګوا. الله زموږ چې څومره مشکلات او پریشانۍ دي الله تعالی ته ختم کا. په دې مجلس کې څوک بیماران دي یا د دې په کورونو کې څوک بیماران دي، الله تا ته معلوم دي. الله د ټولو بیماری په صحت باندې بدل کا. خپل اعلان ادارو کا. الله زموږ د ځوانانو په عمرونو کې خیر او برکت واچوا. الله د دې د ځوانۍ د خپل دین لپاره الله وقف کا، په خپل دین باندې ولګوا. الله رب العالمین زموږ تمامه پریشانۍ او مشکلات ختم کا. د دې مدرسې نه الله د خیر او د رشد او د هدایت چینه روانه کا. الله دې چې څومره تعلیمي او تعمیراتي ضرورتونه دي الله د خپل غیبی خزانو نه پوره کا. د دې علماء او د دې خادمانو او د دې متعلقین او د ټولو په عمرونو کې الله خیر او برکت واچوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. مفتي محمد إبراهيم محمدي.